بسم الله الرحمن الرحیم د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن موږ تاسو غواړو چې د هغه پارابولا معادلې مطالعه کړو چې راس یې په یو اختیاري نقطه کې وي. په تېرو درسونو کې موږ تاسو پر دې باندې بحث وکړو چې د یو پارابولا راس په مبدا کې وي څنګه یې معادلې په لاس راوړی سو. نن به موږ تاسو بحث پر همدې باندې وي چې د یو پارابولا راس په اختیاري نقطه کې وي څنګه کولی سو چې محراق، راس، د تناظر محور معادله او د موجه خط معادلې څنګه لاس راوړی سو. د همدې موضوعاتو د ښې زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو در پایه پاته اوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې بحث یا موضوع نن د هغه پارابولا معادلې دي چې راس یې په یو اختیاري ټکي یا یو اختیاري نقطه کې موجود وي. موږ تاسې هر وخت پارابولا په دوه حالاتو کې مطالعه کول، یو عمودي حالت و او بل افقي حالت و. لومړی حالت موږ تاسې چې نن غواړو چې بحث پر وکړو هغه اول افقي حالت باندې. افقي حالت داسې موږ تاسو ویل کله چې راس په مبدا کې وي محراقونه د ایکس پر محور راځي. کله چې راس د مبدا څخه یو اختیاري نقطې ته انتقال سي، مخکې دا نقطه مبدا ده چې کله ایکس وای محورونه په کوم ځای کې قطع کوي. کله چې راس د دې دقیقې څخه دلته راسي نو بیا په دې وخت کې د راس فارمول چې دی هغه ایچ او کې دی، یعنې دا معنی چې راس یو اختیاري نقطې ته تللی دی. کله چې راس اختیاري نقطې ته ولاړ سي، محراق د ایکس د محور سره پر یو موازي کرښه باندې څه شي دی زده کوونکو واقع دی. د دغه څنډې پارابولا چې راس د مبدا څخه یو اختیاري ټکي ته تللي، د دې معادله څه رقم ده؟ د دې معادله په داسې شکل سره ده وای منفي کې کل مربع څلور پی ایکس منفي ایچ. د هغه پارابولا معادله ده چې راس د مبدا څخه یو اختیاري نقطې ته څه شوی وي؟ انتقال شوی. افقي ځکه ورته ویلی سو چې د پی سره څه راغلی دی؟ ایکس راغلی دی. د دغسې معادلې څخه موږ څنګه کولی سو لومړی راس پیدا کړو؟ راس موږ په ایس توري سره ښیو. د راس پیدا کول ایچ کې ده. ایچ کې خلاف همیشه د علامې نیول کېږي، د ایکس سره ایچ دی ایچ او د وای برخه کې کې. دا یې د راس فارمول کړو. د محراق فارمول کله چې افقي پارابولا وي پی بیا د ایچ سره جمع کېږي، ایچ جمع پی او کې. د حدي یا موجه خط معادله چې بیا کله موږ تاسو په لاس باندې راوړو هغوی ایکس مساوي کېږي. یوازې د محراق په برخه کې چې په کوم ځای کې پی سره جمع شوي د هغه علامه خلاف کړه، ایچ منفي پی. د تناظر محور معادله چې ده د مربع برخه چې ده وای مساوي په کې سره دا مساوي کو په صفر، نو یعنې وای مساوي کې ده. کله چې وای ته حل کو وای مساوي کې. دا د افقي پارابولا چې راس یې په یو اختیاري نقطه کې یو معادله، دغه فارمولونه یې مختصاتو چې د راس فارمول ایچ کې، د محراق فارمول اف ایچ جمع پی او کې، د حدي یا موجه خط معادله ایکس مساوي کېږي په ایچ منفي پی. اسانه خبره دا ده چې د محراق په نقطه کې چې پی د کومې برخې سره جمع شوي د هغې علامه تغیروو، او تناظر محور معادله چې پیدا کوو د وای د مربع د برخې قاعده مساوي کوو په صفر کې، چې خواته واړو وای مساوي په چا سره دی؟ په کې سره. دا یې فارمولونه سوه. دویم حالت چې دی د پارابولا چې راس په یو اختیاري نقطه کې وي هغوی عمودي حالت دی. په عمودي حالت کې بیا څه معنی؟ چې محراق به یا د وای پر محور وي او یا د وای د محور سره پر یو موازي کرښه واقع وي. کله چې د پارابولا محراق د وای د محور باندې واقع وي یا د وای د محور سره پر یو موازي کرښه واقع وي، دا ډول پارابولا ته موږ د پارابولا عمودي حالت وایي. چې دغه شکل دی راس، دا راس دی. د راس څخه د مبدا څخه راس دلته انتقال شوی دی. د مبدا څخه راس چې دې نقطې ته انتقال شي، په دې نقطه کې د مبدا قیمت د ایکس پر محور د ایچ په اندازه او د وای پر محور د کې په اندازه حرکت کړي، او دا خط بیا حدي خط دی. حدي خط. اوس نو موږ تاسې تناظر محور دغه خط ته وایي چې یو شکل پر دوه مساوي برخو ویشي. اما په افقي پارابولا کې هغه محراق چې پر واقع وي دې خط ته موږ تاسې تناظر محور وایي. اوس موږ تاسې راس، تناظر محور او د محراق د دې فارمولونه څه رقم ویل لاسته راوړی سو. لومړی موږ تاسې معادله وایي چې د عمودي پارابولا د حالت لپاره معادله څه رقم شکل سره ده. د عمودي پارابولا دپاره چې کله موږ تاسې معادله وایي، معادله بیا په داسې شکل سره ده چې ایکس منفي ایچ کل مربع مساوي کېږي څلور پی ضرب وای منفي کې. دا د هغه عمودي پارابولا معادله ده چې راس له مبدا څخه یو اختیاري ټکي ته انتقال شي. کله چې د پی سره د وای برخه راسي موږ تاسو ته دا معلومیږي چې دا معادله کوم ډول پارابولا ده، دې ته موږ تاسې عمودي پارابولا وایي. په دې کې موږ تاسې لومړی راس چې کله پیدا کوو راس په ایچ سره ښیي، ایچ او کې خلاف د علامې ایچ او کې.
دویمه برخه محراج چې کله پیدا کوو پارابولا یو محراج لري. دا ځل محراج د وای د محور سره پرې موازي د زرغونه کرښه د وای د محور سره موازي کرښه پروت دی. نو پی د چا سره جمع کیږي؟ د کې سره. اچ کې جمع پی. حدي خط یا موجه خط چې بیا دی هغوی بیا داسې شکل چې د وای محور کته کوي هغوی ماسې د محراج په نقطه کې چې د کې سره پی جمع سوی ده د منځ علامه ماسې مخالفه کوو. وای به مساوي سي یعنې خلاف وو. کې منفي پی چې مثبت وي منفي پی ته واړو. تناظر محور معادله څنګه په لاس راوړلی سو؟ اسانه نقطه دا ده د اکس مربع د قاعدې برخه مساوي کوو په صفر سره. اکس منفي اچ مساوي که په صفر بارې چې اچ اخوا ته واړی نو اکس په باره مساوي په چا سره سي؟ په اچ سره سي. دا د عمودي پارابولا چې راس په یو اختیاري نقطه کې وي د راس فارمول د محراج فارمول د حدي یا موجه خط معادله او د تناظر محور معادله. تناظر محور زده کوونکو موږ ته هغه خط ته ویل چې یو شکل یې پر دوو مساوي برخو چیش کوي ویشي او د هغه په مرسته یو شکل پر دوو برخو باندې ویشل کیږي. په نوټ کې زده کوونکو یو شی باید ستاسې همیش په یاد وي. نوټ په نوټ کې موږ ته دا خبره مخکې په بیضوي کې ویلې وه د اچ او کې قیمتونه د اچ او کې قیمتونه کله چې د اچ او کې قیمتونه موږ تاسو پیدا کوو دا قیمتونه به همیشه د علامو خلاف نیسو. د علامو خلاف نیسو. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې د دغسې معادلو څخه د اچ او کې قیمت پیدا کړو هغوی د علامو خلاف نیسو. د علامو خلاف څه معنی؟ که چیرې علامه مثبت موږ تاسې منفي نیسو که چیرې علامه منفي و موږ تاسې مثبت نیسو. کله چې موږ تاسې د دې فارمولونه او مشخصات زموږ تاسې زده سوه د دواړو حالات لپاره عمودي حالات لپاره او د افقي حالات لپاره. اوس په همدې موضوعات کې دوی موږ تاسې مثالونه راکوي وایي تاسې د دې راس محراج تناظر محور او د موجه خط معادلې په لاس راوړئ. لومړی مثال یې راکړی دی وایي اکس منفي یو کل مربع مساوي کیږي 12 ضرب وای منفي 2. د دې پارابولا وایي تاسې ټول مختصات یې پیدا کړئ راس محراج موجه خط معادله او د تناظر محور معادله څنګه کولی چې په لاس باندې راوړو. موږ تاسې درې برخو ته ضرورت لرو د اچ د کې قیمت او د پی قیمت. دې درو قیمتو ته موږ تاسې څه لرو؟ زده کوونکو ضرورت لرو. لومړی موږ تاسې د اچ او کې قیمت چې کله پیدا کوئ حل د اچ او کې قیمت چې موږ پیدا کوو هغوی د علامې خلاف نیول کیږي. د اکس اچ د اکس سره راکړئ او کې د وای سره راکړئ. دا چې منفي یو دی نو اچ به مساوي په څو سره سي؟ په مثبت یو سره. د اچ قیمت پیدا سو. کې چې کله پیدا کوو د وای سره کې موجوده ده. کې چې منفي 2 د علامې خلاف نیول کیږي. کې به مساوي په چا سره سي؟ په مثبت 2 سره. اچ او کې قیمتونه پیدا کړه د معادلې څخه. پی څنګه پیدا کولی سو؟ د 4 پی پر ځای موږ تاسې په عمومي شکل کې دلته 4 پی لیکل سوی وه. نو د 4 پی پر ځای څو راغلی دي زده کوونکو؟ 12. 4 پی مساوي کوو په چا سره؟ په 12 سره. 4 پی مساوي په 12. دواړه طرفونه د پی پر ضریب باندې ویشو. د پی ضریب څو دی؟ 4. دا طرف هم پر 4 وشو دا طرف هم پر 4. 4 له 4 سره خلاصیږي پی به مساوي سي. 12 پر 4 تقسیم کړئ څو کېږي؟ 3. د پی قیمت هم پیدا سو. کله چې د اچ کې او پی قیمتونه درې سره قیمتونه پیدا سو موږ تاسې نور فارمولو کې قیمتونه ما سره اچوو ټولې برخې په اسانۍ سره کولی شو چې وکړو پیدا کړو. لومړی برخه وایي تاسې د دې پارابولا راس پیدا کړئ. د راس لپاره موږ ته داسې فارمول ویلی و اچ او کې. د اچ کې پر ځای قیمت ور اچوو. د اچ قیمت څو دی؟ 1 دی او د کې قیمت څو دی؟ 2. 1 او 2 دا د دې پارابولا چې سو راس. دویمه برخه چې ده والمحراج یې پیدا کړئ. دا افقي حالات زده کوونکي که عمودي موږ تاسو ویلې وه د عمودي او د افقي د تشخیص لپاره د پی د برخې سره وای ګورو. که د پی سره وای راغلی عمودي و او که د پی سره اکس راغلی و چې افقي ده دا عمودي ده. نو پی د چا سره جمع کیږي؟ د کې د برخې سره. اف اچ کې جمع پی. د اچ پر ځای خپل قیمت ور اچوو 1 د پی قیمت 2 د کې قیمت 2 او د پی قیمت چې دی هغه موږ پیدا کړی 3. 2 او 3 سره جمع کړه دا که نور هم ساده کړو 1 2 جمع 3 دا 5. دا یې د محراج د نقطې چې سو مختصات سو یا د محراج د برخې قیمت سو. درېیمه برخه تناظر محور معادله چې پیدا کوو هغوی موږ تاسو په داسې شکل سره ویلی وه د حدي یا موجه خط معادله. وایي مساوي کېږي کې منفي پي. موږ الماسې د محراج د برخې علامه تغیر کړه د پي کې منفي پي.
کله چې قیمتونه ور وای به مساوي سي د کې قیمت 2 د پی قیمت 3 د 2 څخه چې 3 منفي کې وای مساوي کېږي په منفي 1 سره. دا د حدي یا د موجه خط چې شو معادله سو چې موږ تاسې د دې عمودي پارابولا د معادلې سره د حدي یا موجه خط معادله په لاس راوړو په څه رقم شکل یې لاسته راوړای سو. څلورم حالت تناظر محور معادله چې کله پیدا کوو موږ د تناظر د محور اسانه کې فرق دا ده چې د مربع د برخې قاعده دا مساوي کوو په 0 سره x منفي 1 مساوي که په 0 سره دا سیم سی ده یو چا طرف ته واړه x مساوي کېږي په چا سره په 1 دا د تناظر محور قیمت پیدا. او که د چا فارمول زده وي یا موږ تاسو فارمول په دا شکل ویلو چې x مساوي کېږي په h سره x به مساوي سي د h د برخې قیمت موږ تاسو په معادله کې لاسته راوړي و څه یو نو د h په داسې کله یو قیمت ښیدو بیا هم د تناظر محور معادله څه سوه یو سوه. نو موږ تاسو ته چې کله د پارابولا یو معادله راکړي دغه 4 برخو باندې پوښتنه کېږي راس محراک د موجه خط یا حدي خط معادله او د تناظر محور معادله. یو شی زده کوونکو ستاسو د یاده ونه وځي که چیرې پوښتنه وسي چې د دغې پارابولا چې عمودي پارابولا ده د عمودي پارابولا د خولې طرف 2 طرف ته خلاصېدی یا به لوړ طرف ته د پارابولا د ګراف خوله خلاصېدل او یا به وکښته طرف ته خلاصېدل د هغې د معلومولو لپاره پی ډېر رول درلودی. که چیرې پی نوټ که چیرې پی مثبت و د پی قیمت چې دی پی مساوي په 3 سره ده او 3 هم لوی دي تر 0 مثبت دی. کله چې په عمودي پارابولا کې پی مثبت وي د دا ډول عمودي پارابولا د پارابولا د ګراف خوله لوړ طرف ته خلاصیږي. پارابولا د ګراف لوړ طرف ته خلاصیږي. او که چیرې بیا په یو مثال کې پی منفي راله بیا په دې وخت کې د پارابولا د ګراف خوله وه کښته طرف ته خلاصیږي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو موږ تاسې نن بحث یا موضوع د هغه پارابولا د معادلو په اړه و چې د هغوی راس په یو اختیاري نقطه کې وي. هغوی 2 حالاته موږ تاسو مطالعه کړله یو چې عمودي حالات وي بل چې افقي حالات وي. افقي پارابولا دا معنا چې راس به محراک وي یا د x پر محور وي او یا به د x محور سره پر موازي کرښه وي چې د هغې معادله بیا و چې y منفي k کل مربع مساوي کېږي 4p ضرب x منفي h. عمودي حالات پارابولا هغه حالت ته ویل کېږي چې محراک به یا د وای پر محور وي یا د وای د محور سره پر موازي کرښه موجود وي چې د هغې عمودي پارابولا معادله به x منفي h کل مربع مساوي کېږي په 4p ضرب x منفي h سره دی چې په دې شکل سره و. بل تناظر محور موږ تاسو ویلي وه هغه خط چې یو ګراف پر 2 مساوي برخو ویشي هغه خط ته موږ د تناظر محور هم څه کولی سو ویلی سو. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس په زړه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. په لوی شتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت.